د پاکستان بل ښکاره ظلم له افغانانو سره. پاکستان د افغان کډوالو د شړلو دوهم پړاو پیلوي. د پاکستان رسنیو خبر ورکړی چې دغه هیواد د افغان کډوالو د شړلو دوهم پړاو ته تیاری نیسي، چې په ترڅ کې به نږدې 1 میلیون د کډوالۍ د موقت سند لرونکي افغانان له پاکستان څخه وایستل شي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د ډان ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ مارچ 25 خبر ورکړی چې محلي چارواکو او اړوندو ادارو ته امر شوی چې د کډوالۍ د موقت سند ICC لرونکو افغانانو د اوسېدو ځایونه معلوم کړي. د چارواکو په حواله ټاکل شوي چې د کډوالو د ستنولو دا پړاو د اوړي په موسم کې پیل شي. د خیبر پښتونخوا ایالت مرستیال عابد مجید د ډان ورځپاڼې ته وویل، موږ له وړاندې د کډوالو د ځایونو معلومولو چاره پیل کړې ده. له روژې وروسته به دا بهیر نور هم چټک شي او موږ به هیله لرو چې د سروې کار د اپریل له 10 وړاندې بشپړ شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو له مخې په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 2.13 میلیونه د کډوالۍ سند لرونکي افغانان اوسېږي، چې 1.3 میلیون یې د 2006 او 2007 کلونو د ثبت نام له مخې د کډوالۍ د ایمیسن POR لري، او شاوخوا 880,000 نور تنو ته یې په 2019 کال کې د کډوالۍ موقتي پیژندپاڼې ICC ورکول شوي دي. د کډوالو ادارې وایي چې د 2021 په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته د 600,000 څخه تر 800,000 په شاوخوا کې نور افغانان هم پاکستان ته کډوال شوي، چې که څه هم یو شمېر یې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو د ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.